که تاسو د تلویزیون پر صفحه د ناامنۍ، غلا او اختطاف کوم راپور وینئ، حتما به مو د منځني ختیځ ځینې هیوادونه یا هم افغانستان او پاکستان ذهن ته راځي. خو اصل کې دا کار د دنیا په هر کونج کې د ښکلو او لوړو ودانیو په منځ کې تر بل هر ځای زیات پیښیږي. په امریکا کې د ښه ژوند، جوړ اقتصاد، کاري او تعلیمي فرصتونو ترڅنګ بیا هم په ورځني ژوند کې داسې جرمونه رامنځته کیږي چې پر وړاندې د دغه هیواد پولیس، استخباراتي ادارې سره د زیاتو امکاناتو بیا هم عاجز دي. د ګیفورد لا سنټر د راپور له مخې په 2020 کال کې په امریکا کې تقریبا 45,222 کسان د اسلحې په مرمۍ وژل سوي او یا یې هم په اسلحه باندې وژنه کړې، چې دا شمیر خورا بېساري دی ځکه خو نن ورځ امریکا په ګن وایلنس کې د نړۍ رهبري کوي. Gun violence is surging across the U.S. So far this year, there have already been 154 mass shootings, and new data shows the leading cause of death among children in 2020 was gun-related. په امریکا کې اسلحه درلودل یو قانوني بڼه لري، خو پر وړاندې ډیری ملکي امریکایان مخالفت ښیي. د امریکا دولت تر اوسه پورې د اسلحې پر بندولو او یا هم پر محدودولو باندې کوم غور نه دی کړی، بلکې دا یې د ساتنې او خوندیتوب یوه لاره بللې چې ډیری وخت همدا قانوني اسلحه د قتل په صحنه کښې پیدا کیږي. په امریکا کې د اسلحې د اخیستلو او ګرځولو قانون خورا اسانه دی. ان یو 18 کلن ځوان هم کولی شي اسلحه ولري. د راپورونو له مخې په 2021 کال کې 18.8 میلیونو کسانو اسلحه اخیستې، او تر اوسه پورې څه باندې 1.4 میلیونه امریکایان په کورونو کې اسلحه لري. تر ټولو دردونکی په امریکا کې د ماشومانو بېسارې ورکه ده. د جست ګریټ لویر په نوم یو تحقیقاتي ویب سایټ د معلوماتو د مخې په امریکا کې د 2020 کال د ورک شوو ماشومانو تعداد 9,902 اتیا شولی، چې دا شمیر خورا زیات دی. درې کلنه افغان ماشومه لینا جان هم د دغې پیښې هغه وخت قرباني سوه چې مور یې د تفریح دپاره پارک ته بیولې وه. د لینا د ورکې په خبر زیات افغانان تر اوسه پورې غمجن دي. د لینا د ورکې تقریبا 1 کال وسو، خو تر اوسه پورې د پیدا کولو کوم معلومات نشته. په دې لیست کې تاسو هغه ماشومان وینئ چې د FBI اداره یې د ورکې پلټنه کوي. د دې ټولو ناخوالو سرچینه مواد مخدر او یا هم د زیاتو الکولو استعمال دی چې د امریکا دولت په مبارزه کې بېساري مصارف کوي، خو بیا هم د دې ټولو کنټرول غیر ممکن دی. په آخر کې هم غواړم یو یادونه وکړم. د اګست تر پیښې وروسته چې کوم افغانان امریکا او یا هم نورو هیوادونو ته مهاجر شوي دي، د خپلو اولادونو زیاته پاملرنه وکړي، خصوصا د ماشومانو په پارکونو او یا هم د ساتیرۍ په ځایونو کښې. خدای مه کړه خپل خواږه په زیات باور درلودلو کې د لاسه ورکړي. د نړۍ هیڅ کونج هم دغسې خوندي نه دی چې موږ په ارامه باندې ژوند وکړو. مننه.